اللہ ذوالجلال په قرآن حکیم کې یو پیغمبر واقع بیانوي زموږ د مسلمانانو د عبرت لپاره. هغه عظیم پیغمبر د هغه نوم د حضرت ایوب علیه السلام. ایوب علیه السلام په پیغمبرانو کې د یو ډېر لوی درجې پیغمبر دی او لویه مرتبه الله ورکړې ده. او په پیغمبرانو کې هر پیغمبر له خدای پاک ځان له خپل خصوصیات ورکړي. د ده دا خصوصیت و چې دی مالدارو، مال یې ډېر زیات و، جایدادونه او ځمکې هم ډېرې وې او د هغې سره ګډې چیلې، اوښان، څاروي، خادمان، غلامان، مریان دام ډېر زیات وي. تفسیر خازن دا واقع چې ذکر کوي نو دا هغې د پاسه یو بل تفسیر دی، تفسیر مدارک التنزیل. هغه لیکي چې د ده 15,000 اوښانو او 12,000 ګړې چیلې وې او 1500 خادمانو، غلامان او مریان او نور ځمکې او جایدادونه ډېر زیات وو. لیکن سره د دې به د دومره عبادت د الله کو چې فرشتو به په اسمانونو کې صفت کو چې یاره ایوب علیه السلام سره حالانکه فرشتې ډېر ښه عبادت کوي خو بیا هم فرشتو سره نه نفس ده نو سره شیطان شته. پیغمبران هم خدای د شیطان نه محفوظ ساتلی دي، د نفسانی خواهشاتو نه الله پاک ساتلی دي. دنیا کې خامخا اوسېږي، ډوډۍ غواړي او د دنیا رزق خامخا طلب کوي. نو سره د حضرت ایوب علیه السلام داسې عبادت کو چې په اسمان کې فرشتو یې صفتونه کول. چې ایوب علیه السلام ډېر عبادت کوي، ډېر الله ته جارو، ډېر زاری کوي. د نیکانو خلقو ذکر بره په اسمان کې کېږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم سړی نیکی کوي که نه نیکی نو فرشتې په اسمان کې د هغې د نیکو ذکر کوي. اولین د نیکو ذکر کوي چې یاره دا فلانکې بنده خو زما ډېر نیک بنده دی او ډېره نیکي کوي. جبریل علیه السلام ته خدای پاک وایي چې دې زما نیکي کوي، زه ترې راضي منو ای جبریله تم ترې راضي شه، زه ورسره مینه کوم نه تم ورسره مینه وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام الفاظ دي. نو جبریل علیه السلام نورو فرشتو ته وایي چې د فلانکي بنده سره خو الله مینه کوي، تاسو مو سره مینه وکړئ. نو د اسمان فرشتې مو سره مینه شروع کړي. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په دنیا کې ثم یوضع له القبول، دنیا کې خدای پاک د نیکانو په زړه کې هغه سره مینه پیدا کړي. چې کم نیکان خلق دي د هغې په زړه کې ورسره محبت پیدا شي، او چې کم بدانې ګنده خلق دي د هغې په زړه کې ورسره محبت نه وي. لکه نیک سړی خو د بدانو اصلاح کوي، هغې ته خپله بدي ښیي. نو د نیکانو خلقو محبت به ورسره وي او د بدانو او د ګندو خلقو محبت مینه به ورسره نه وي. او چې کوم سړی په دنیا کې ګنده وي نو الله جبریل علیه السلام ته وایي چې ای جبریله دا فلانکې سړی خو ډېر ګناهګار دی، ما خپه کوي، نو زما مو سره روانه ده، زه هم ترې خوشحاله نه یم، ته مو سره بغض شروع کړه. نو جبریل علیه السلام هم سره بغض شروع کړي. ما اسمان کې چې څومره فرشتې دي جبریل علیه السلام هغې ته هغه پیغام ورسوي چې د فلانکي بنده سره د خدای نه لګي، د الله بدي شي، نو تاسو مو سره بغض شروع کړئ، هغه فرشتې مو سره بغض شروع کړي. نو په دنیا کې چې څومره نیکان بندگان دي الله د هغې په زړونو کې هم د هغې سړي سره بغض شروع کړي، د زړه د هغوی نه خوښه او د بدانو خلقو خوښي. نو د انسان د نیکۍ او د بدۍ ذکر دا بره په اسمانونو کې کېږي. نو د ایوب علیه السلام ذکر هم کېده. خو دا خبره واورئ ورونو چې شیطان به تر دغې وخته پورې په اسمانونو کې ګرځېده، چکر به یې واو. د جنت نه خو الله منې کړی خو اسمانونو کې به چکر لګاو. چې عیسی علیه السلام کله خدای پاک وخېجه او
اسمان ته څلورم اسمان ته نه بدل څلورم اسمان نه بره تلل بند شو لاندې تلی شي او بره نه شو تلی او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک رب العالمین هغه له نبوت ورکړه قرآن خدای پاک نازلول شروع کړل نو بس د اسمان نه مکمل دی بند شو اوس اسمان ته نشي ختلی حدیث کې راځي بخاری شریف کې حدیث کې اوس هم شیطانان د یو د بل لپاسه پړی جوړه کی او داسې نبی علیہ السلام دا ګوتې مبارکې داسې کړي په دې طریقه یو بل لپاسه کېږي پړی جوړه کی اسمان ته ورسي نو هلته کې چې اسمان کې فرشتې کمې خبرې کوي چې په پلانکې علاقه به باران کېږي د پلانکې زوی به کېږي هغوی ته خدای پاک دا کارونه سپاري نو هغې خبرو ته دا شیطانان غوږ کېږي خبرې اوري نو چې دوی دا خبرې راغلا کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک پې د بره نه یو شغله راخطا کړي پې دا وسوځئ نو کله کله خو دوی وسوځي هغه خبره اړو لاندې رونه رسي او کله دوی لکه د بجلی د کرنټ غوندې خبره یو ته بلبل ته فورا چې واوري نو فورا یې وکړي نو چې هغه شغله پې راشي نو هغه بره ولووئ خو دوی یې چې والي نو دوی بیا خبره لاندې ملګري ته رسولي هغه لاندې ملګری هغه خبره یوسي جادوګر ته او کاهن ته کوټګر ته په دې اړه کیچئ نو هغه بیا خلکو ته وایي د فلان زوی به کېږي دا به کېږي دا به کېږي نو هغه یوه خبره نبي علیہ السلام فرمایي رښتونې وي ځکه هغه شیطان ورته هلکې اچولي او شیطان د اسمان نه اورېدلي او سل ورسره دروغ یو ځای کوي نو که څوک وایي دی چې یاره دی فلانکي کوټګر له مور د کوټګر دی هلکه په پلانکي ته یې نه ویلي چې زوی به دې کېږي وشو کو نه شو فلانکي ته یې ویلي چې باران به کېږي وشو کو نه شو هغه یوه خبره خلکو ته وایي او د هغې یوې خبرې د وجې نه خلک تصدیق کوي نو اوس شیطانان اسمان ته بندې نشي خطې خو دغه درمیان کې به اسمان ته ختېدل فرشتو د ایوب علیہ السلام صفت کو نو دا ابلیس ورته وایي چې یاره د هغه به ولې به عبادت نه کوي هغه له خدای مال ورکړی دی نو عبادت ته اوزګار دی هغه له خدای بچي ورکړي دی نو عبادت ته اوزګار دی کله د مال او دولت نه وي د به عبادت نو کړی په الله دا خبره بده ولګېدله ابلیس ته څه وی وی الله مال دولت ادې فارغ کړی دی زړه اوزګار دی ته دې غریب کړه د مال اختیار ته مال راکړه دې غریب کوم تو ګوره چې دې ستا پوټې عبادت به مو نه کړي اوس شیطان خو هر وخت الله سره مقابلې کوي الله ورته ګوره مه کوئ نه جي تا الله مال اختیار ته راکړه دا مال وله تباه کوم وی ښه ده هغه مال مې ته اختیارمند کړي نو دا رونو یاد ساتئ قرآن حکیم کې الله ویرسل علیکم حفظا هر انسان له خدای پاک ګورې فرشتې ورکړي دي چې ستاسو حفاظت کوي که دا فرشتو حفاظت نه کولی نو دا نیکان خلق به د شیطانانو وجلي اوس یو نیک سړی دی یو عالم دی خلکو ته څومره نصیحت کوي د څومره خلکو اصلاح کوي په خلکو ګیرې پرېږدي خلکو ته نصیحت کوي خلک د ناروا وناړئ ټول ورځ په جومات کې دا جمعې مانځه کې یا په جنازو کې دا تقریرونه چې کوي څه لپاره کوي چې خلک جنت ته راشي او د جهنم نه ووړي دا خو د شیطان دشمني ده نو هر نیک بنده د شیطان دشمن دی نو ده به بیا څه چل دی خوله کې اوس د نیکانو ته وسوسې اچوي بیا به یې د دې مړی نه نیول اوس هغه دشمن د شیطان چې مونږ یې ني نو مونږ یې ني مړی نه به یې نیول نیک سړی به یې وجب مړی باندې به له ګوتې ښودې وجب لیکن الله حفاظت کوي ګورې په فرشتو یرسل علیکم حفظتا داسې فرشتي دي چې هغه د انسان حفاظت کوي د شیطان نه د انسان د مال هم حفاظت کوي ګنې دا شیطان ستا غنم هم ختمولی شي ستا جوار هم ختمولی شي ستا ګډه چیلې هم ختمولی شي ستا بچي هم ختمولی شي خدا ګورې خدای پاک حفاظت کوي نو الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړو ځه دا شیطان که د ایوب علیہ السلام دی فصل سره څه عمل کوي نو اودي کې پرېږدی بس دی راغی د خپل بچي راغون کړه او د حضرت ایوب علیہ السلام چې څومره فصل و هغه ټول ورله برباد کړو څه وسوځو څه دریاب کې وغورځولو څه باندې یو خوا څه بل خوا ټول فصل شین دی او که اوچ دی ټول هلاک کړو حضرت ایوب علیہ السلام ناست دی او د خدای پاک عبادت کوي او دا شیطان دا مشر ناظر په شکل کې راغی کم چې د پټو مشرو او ایوب علیہ السلام ته وایي چې ته خو د خدای پاک عبادتونه کې لګې او الله در فصلونه ټول تباه کړل میوې هم تباه شو باغونه هم تباه شو غنمان ارسل على اوس وجدو برباد شو ایوب علیہ السلام چې کله سلام وګرځاو نو الحمدلله الذي اعطاني الله دا هغه الله چې مال دا مال راکړی دی هغه ډېره لویه ثنا خدای پاک مانه دا مال راکړو
او دا مال معنا رب العالمین واغشتو، خدای راکلو خدای واغشتو، دا خدای مالو فاخذ منی معنی واغشتو، زبی دا خدای ثنا ویم. او دا نیک بنده گوره خصوصیت امرونو دا ده چه کدل خدای مال ورکی بده وی الحمدللہ، او کردن خدای مال والی دی بوی انا لله و انا الیه راجعون، زو زما دا مال دا خدایو او یو ذل با من طول اللہ لزو نن میں مال لال بلو بزم مزم ورپسی. ذکر خو پیغمبر علیہ السلام تا حضرت جبریل علیہ السلام راوی کنا وی دا خدای رسول اللہ وی چه سمنا مال غوالو لی غوالو کی ورکم والا وی نا زدا سے مال نغوالم زما دا خوخر چی یورز موڑی موبل رز اگیم تی موڑیم چی دا خدای شکر ادا او چی اگیم چی اللہ تاو جاگا. دا صفت تے اللہ پا مسلمان کی پیدا کی. دا خدا سوال کوم زم خدای دا فقر نمو ساتے دا تنگ دستیان نمو ساتے دا امتحان تا مونگ نشو ٹنگے دے پیغمبران و تا ٹنگی دیشو مونگ کم لے ٹنگی دیشو کہ اور دا بانے لوگ رالا منظر سبری و تا پریخی